السلام علیکم مینوالو د یوټیوب چینل د قصو بابا نه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د نوم سره متل دی یو بابا کې غر کیږي وایي چې د یو سړي دوه لوڼې وي او دواړه لوڼې په خوا پورې یو کلي کې واده وي یوه لور یې په یو زمیندار واده وه او بله لور یې په کولال واده وه د دغه جینکو پلار چې یوه ورځ د کوره روان شو چې د خپلو لوڼو خیر خبر واخلي اول هغه لور کره لاړو کوم چې زمیندار کره واده وه هلته یې څه وخت تېر کړو د لور نه یې تپوس پوښتنه وکړه لور ویل چې دادا شکر دی الحمدلله وخت ښه تېرېږي خو سوال کوه چې الله باران وکړي فصلونه مو اوبه غواړي چې باران وشي نو غلبه ډېره وشي او که باران ونه شو نو فصلونه به مو وسوځي پلار یې بیا د دوی د کوره کولال کره لاړو هلته هم څه وخت پورې ایثار وکړو د هغې لور نه هم تپوس پوښتنه وکړه چې ژوند دې څنګه دی او کارونه مو څنګه دي هغې ورته وویل چې بس د الله تعالی فضل دی خو دا دعا کوه چې خدای باران ونه کړي ګنې نو ډېر لوښي مو جوړ کړي دي دا به ټول خراب شي پلار یې په زړه کې حیران غوندې شو او د هغه ځای نه واپس کور ته روان شو چې کور ته ورسېدو نو ښځه یې زر خوا ته راغله او د خپلو لوڼو تپوس یې ترې کړو چې زما لوڼه څنګه وي روغې جوړې وي خاوند یې وویل چې یو به پکې غر کېږي مطلب یې دا و که باران وشو نو د کولال لوښي به خراب شي او که ونه شو نو د زمیندار فصلونه به خراب شي نور هم د داسې خوندور متل یا د متل قصو د مشرانو قصو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ ډېره مننه